د نړیوال شل اوریز لیګ پای او په دې لیګ کې د افغان لوبغاړو سفر. د متحده عربي اماراتو نړیوال شل اوریز لیګ دویم پړاو پرون شپه د فضل حق فاروقي او وقار سلام خیل اړوند ممبئی امارات لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. ممبئی امارات لوبډلې د رحمان الله ګرباز اړوند لوبډلې دوبۍ کاپیټلز ته په پایلوبه کې د 45 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټوله کې سږ په دغه لیګ کې تر بل هر وخت د افغان لوبغاړو کارکردګي ښه وه او په توپ اچونه او توپوهنه کې د نورو نړیوالو لوبغاړو په پرتله مخکښ وو. فضل حق فاروقي او وقار سلام خیل په نړیوال شل اوریز لیګ کې د ډیرو وکټو په اخیستو د توپ اچوونکو د نوملړ په سر کې راغلل او په ورته وخت ظاهر خان هم په یاد لیګ کې نسبتاً ښه توپ اچونه وکړه. فاروقي او سلام خیل د 12 وکټو په اخیستو لومړی او دویم ځای خپل کړ، خو دا چې فضل حق فاروقي دا مهال په سریلانکا کې په ملي دنده بوخت دی نو د وکټو سپین بیلټ وقار سلام خیل ترلاسه کړ. په ورته مهال رحمان الله ګرباز هم په یو اننګز کې د 81 منډو په کولو سره په یوه لوبه کې د ډیرو منډو جوړونکو لوبغاړو د نوملړ په سر کې راغلی. یو شمېر هغه افغان لوبغاړي چې په نړیوال شل اوریز لیګ کې لوبېدل په دې وروستیو کې د سریلانکا پر وړاندې لوبلړیو لپاره یاد هیواد ته ولاړل او له همدې امله یې د شل اوریز لیګ وروستۍ لوبې له لاسه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو نومونه تر بل هر وخت مخکښ دي او ښه ځلیږي.